السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ یې. الله مو خوشحاله او آباد لره. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده ښځه خاوند کولی شي چې د جنابت نه غسل وباسي په یو ځای چې دواړه په یو تشناب کې لامبي. نو جواب دا دی چې بالکل کولی شي، دا جایز او روا دي. ښځه او خاوند په یو ځای لمبلی شي، ځکه د ښځې او د خاوند خو د یو بل نه پرده نشته د ټول بدن. او روایاتو کې راځي، صحیح بخاري روایت دی، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد. ما او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم به یو لوښي نه غسل کو. بل روایت کې راځي من الجنابه، د جنابت نه منګه غسل وسته. او بل روایت کې وسته تختلف ایدینا فيه، چې زمونږ لاسونه پای کې مختلف کېدل، یعنی کله ما لاس دننه کو لوښي ته، کله به هغه لاس دننه کو لوښي ته. او یو بل روایت کې داسې راځي ابقي لي، ما به ورته وایي چې د الله رسول ما ته لږې اوبه پرېږده، ما ته لږې اوبه پرېږده، تا خو ما نه اوبه خلاصې کړلې. نو داسې الفاظ هم پکې راغلي دي. نو په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته دی شریعت د خوا نه. که ښځه خاوند په ژوندوني باندې یو بل لمبولی هم شي، ښځه خاوند ولمبئ، خاوند ښځه ولمبئ، په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته دی په ژوندوني باندې. نو پاتې دا چې په یو تشناب کې یا د یو لوښي نه غسل وکړي، نو دې کې شرعاً کوم ممانعات نشته دی. اخوکم فی الله ابوالحسن عتیق الله شیرزاد. الله په دې مو تاسو ته عمل کول توفیق راکړي.